د هغې پورې غره نه د مازدیګر او د ماښام ترمنځه یو لیونی شانتې ټپه راخیږي. دا لیونی ګرځه وطن کې ګرځه چې ډاډه در باندې یم. وخمي او رګزی زموږ ډېر خوږ ملګری دی او ډېر د لرې نه راغلی دی او بیا په پېښور کې ژوند هم کوي خو کلي ته هم ځي راځي که نه. نو هغه ته دغه یو دوه درې شعره وایم چې دعاګانې پڼ په پڼ راځي، ما ته د زهرو په ځای قند راځي. داسې بې پامه په موږ مه تېرېږه، اول درګی بیا ملکڼ راځي. داسې بې پامه په موږ مه تېرېږه، اول درګی بیا ملکڼ راځي. د کامیابۍ په لور چې ځې نیازکه، درته په لاره به ډېر خڼ راځي. او بس دغه ماښام دی د بابا اورو، د بابا خبرې ملغلرې دي او دا د کمو خلکو په نصیب باندې وي چې داسې خلک واوري. د دغه ملګري په غوښتنه باندې هم په دغې باندې پایه کوي. اقبال مومن لالا دغه شعرونه دي چې که هر څو د ښایست له مخه سره ځي، نه مې خپېږي له دې ښاره نه مې زړه ځي. دې سړي ته هغه ټولې لارې بند کړې، دې سړي ته چې په کومه لار اوبه ځي، د منزل په لور د چا سره سلا شم، نه مې رور را سره ځي نه مې وراره ځي. د دې نورو خلکو خپله خوښه، خو د یو سړي ته سوال وکړئ چې نه ځي. د دې نورو خلکو خپله خوښه، خو د یو سړي ته سوال وکړئ چې نه ځي. زه د داسې جنګ قایل نه یم اقباله چې مړه زه شم او نامه دې د هغه ځي. ډېره مننه.